سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یوه پوښتنه چې ډېر هېوادوالو راڅخه کړې ده هغه په اقتصادي برخه کې هغه دا ده چې ولې تجارتونه ژر ناکامه کیږي؟ ولې تجارتونه چې دي هغوی خپل اصلي مقصد ته نه رسیږي؟ ډېر هېوادوال خپل پیسې په یو تجارت کې وهي او هغه پیسې ژر د لاسه ورکوي او تجارت کې نه ګټې ته رسیږي او نه هغه کوم فکر چې ورسره دی هغه فکر ته رسیږي. په نیمه حد کې هغه څه پیسې چې درلودل هغه پیسې هم د لاسه ورکړي دي او حتی هغه خپل پلان یې هم نیمایي ته رسولی به نه واوسي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې تجارتونه ولې ژر ناکامه کیږي او موږ باید په تجارتونو کې کوم برخو ته توجه وکړو تر څو موږ ناکامه نه سو. ځو پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. مخکې له دې چې زه پر د تجارتونو پر ناکامي او کامیابي باندې خبرې کوم تاسو باید دوه شیان ښه وپېژنئ. هغه څه شیان دي؟ یو بیلانس دی، بل چې دی اکویټي ده. بیلانس هغه پیسې چې دي هغه پیسې دي چې د مثال په ډول باندې ته یې لرې $10,000 $10,000 ته لرې او دا $10,000 ته غواړې چې یو تجارت شروع کړې. ښه دلته چې تجارت دې شروع کړو نو دلته چې دغه ستا یو څه پیسې د مثال په ډول باندې $2,000 تا مصرف کړي دي، 8,000 نور چې دي دا تا ته په اکویټي کې پاتې دی. دا اکویټي چې ده دا ستا د تجارت عمده برخه جوړوي. د مثال په ډول باندې که ته $10,000 لرې او ته $2,000 مصرفوي ته باید په دغه اکویټي باندې ته باید خپل مسیر معلوم کړي. زما د اوس یو کمپنۍ جوړوم. دا کمپنۍ چې د مثال په ډول باندې په حواله ورځ کې میز او چوکي او دا څومره مصرف لري؟ دا مثلا د مثال په ډول باندې $10,000 مصرف لري. بیا وروسته په بل مرحلې کې د کارمندانو مقرر کول څومره مصرف لري؟ د مثال په ډول باندې $2,000 مصرف لري. ښه دا $2,000 دلته په درېیمې مرحلې کې زه مثلا دا کارمندانو دپاره د ماښام د غرمې ډوډۍ او د سهار چای او په دفتر کې هغه صفاکاري او روزمره مصرفونه چې راځي دا د میاشتې څو راځي؟ دا هم $10,000 راځي. یعنې $10,000 دا سوه، $10,000 دا سوه، $2,000 دا سوه، $4,000 ستا څخه ولاړه. ښه دا $4,000 چې د څخه ولاړه دلته ستا په اکویټي کې څو پاتې سوه؟ $6,000 پاتې سوه. یعنې هغه ستا په جیب کې ستا په دخله کې څومره پاتې دی؟ $6,000 پاتې دی. ښه دا $6,000 چې پاتې دي نو اوس باید چې دلته تر څو چې ته حاصل ته رسیږي د مثال په ډول باندې هره میاشت د دې کارمندانو معاشونه چې دي او د دې کارمندانو مصرفونه چې دي دا هره میاشت کې تا ته د $4,000 تا باندې مصرف لري. $4,000 چې هره میاشت پر تا باندې مصرفونه لري نو په دې باندې پوه شه چې ته په 2 میاشتې کې که وګوره که ته د خپل کار چې کوم کار کړی دی په 2 میاشتې کې ته باید هغه داسې ته په ګټې ته ورسوي او که د 2 میاشتې ګټې ته ونه رسوله په درېیمه میاشت باندې ستا پیسې که مکمله ختم کیږي او ته به بلا هم $2,000 پوره وړی اوسې. یعنې چې کله هم تاسو پیسې دلته خپل په پیسو باندې تجارت کوئ، پانګونه کوئ، تاسو باید یو روډ ماپ ورته جوړ کړئ، یعنې هغه پلان باید جوړ کړئ. د هغه پلان پر اساس باندې تاسو مخته ولاړ شئ. دا ټوله باید په ذهني شکل باندې ووسي. د مثال په ډول باندې که زه دلته یو وړه کارخانه جوړوم چې هغه د مستي او د شلمبي او د دیو دا ټوله تولیدات به پکښې کې وځي. د یو کې مستي او پنیر او شلمبي او کوچ او همدا ډول کورت او دا ډول د پیزا پنیر او دا ټول زه غواړم تولید کړم او زه لرم څو لرم؟ زه به لرم $10,000 لرم. $10,000 لرم. دا $10,000 وګوره زموږ پلان ډېر غټ دی. دا پلان د $1,000,000 پلان دی او که ته غواړې چې یو په دوه ته ډېرې غټې سرمایې ته ورسېږي، یو ډېر غټ عاید ته ورسېږي، دا ته په دې ډول باندې تاسو هېڅ ته نه رسېږي. ته خپل پیسې د لاسه ورکوي نو چې کله هم پیسې دې لږ دي ته څه وکړې؟ ته باید بریک ډاون جوړ کړې، یعنې یو داسې سیستم ځان ته جوړ کړې چې په هماغه پیسو باندې باید ته دغه کارونه مخته یوسي.
ښه اوس راځمه د مثال په ډول باندې 50,000 افغانۍ زه لرم او په 50,000 افغانۍ باندې زه غواړم یو د شلمبې او د مستیو تجارت شروع کړم. ښه په دې کې زه څه کارونه کولی شم؟ که په 50,000 افغانۍ زه ولاړ شم غوایي واخلم، خو یو غوا قیمت چې دی په افغانستان کې همدا اوس 1,00,000 افغانۍ د یو ښه غوا چې ښه شیدې ورکړي 1,00,000 افغانۍ قیمت دی. دا د نن ورځې راپور دی چې ما ترلاسه کړی دی. ښه په 1,00,000 افغانۍ خو زه 50,000 لرم، زه ولاړ شم یو غوا واخلم، خو دا یو غوا هم نه کېږي په دې 50,000. په دغسې حالت کې زه اوس څه وکړم؟ په داسې یو حالت کې ته ولاړ شه وګوره په ولاړ شې په کلي کې او په کوم ځایو کې چې کوم خلک د شیدو کاروبار کوي شیدې لري هغو ته ووایه ورته وروره ته څو غوایي لري؟ یو سړی به درته ووایي چې زه 3 غوایي لرم. ښه 3 غوایي لري، هر غوا څو د شیدې راکوي؟ د مثال په ډول باندې وایي یو غوا مې 10 کیلو شیدې راکوي، بل غوا 15 کیلو راکوي، بل غوا چې د 100 کیلو شیدې راکوي. ښه دلته ووایه ورته دغه 10 کیلو په څو راکوي؟ د مثال په ډول باندې دی وایي چې کیلو په 60 روپۍ یا کیلو په 10 روپۍ راکوم. ښه دا په کیلو په 10 روپۍ زه درکوم. ښه چې دا کیلو په 10 روپۍ زه ته ماته راکوي، زه یې څه کوم؟ زه اوس ځم په ښار کې دکان خلاصوم. د دکان کرایه څومره ده؟ د دکان کرایه اولا کې داسې یو ځای دکان ونیسئ چې حد اقل 2,000 روپۍ کرایه ووسي. 2,000 کرایه ووسوه، په دې کې 11,000 افغانۍ چې دی دا واخله په داسه باندې په دیګو کاسې باندې مصرف کړه. دا چې سوه د دې سره څو سوه 12,000 افغانۍ. 12,000 افغانۍ چې په دې مصرف سوه بیا وروسته تر هغه تا ته څو پاتې کېږي؟ 38,000 افغانۍ پاتې کېږي. 38,000 افغانۍ چې پاتې سوه اوس راځي د ورځې د خوا ستا سره د څو کیلو شیدې دي؟ د تا سره د 45 کیلو شیدې دي. 45 کیلو شیدې یو په 2 ته مه اخله، ته ورځه اوله کې 10 کیلو شیدې واخله، یوه هفته په 10 کیلو وچلېږه، بله هفته بیخي اوله هفته په 15 کیلو باندې وچلېږه. دا 15 کیلو خلکو ته مفت بیخي ورکړه. خلکو ته وایي چې دغه ډول کیفیت باندې زه مستۍ جوړوم او تاسو کولی شئ د دې څخه شلمبې ونیسئ، د دې څخه هر شی جوړ کړئ. تر څو چې تاسو بازارموندنه کوئ او کارونه کوئ، اولا خو په دې یو میاشت کې ته 2,000 روپۍ هلته ته داسې لرئ، کرایه خو دې ورکړې ده، یعنې په 2 ورځو کې په بسته میاشت ته بېغمه یې. او بیا دا نور چې دی دیګونه هم راخیستې دي ته دلته 12,000 دي او 38,000 درڅخه پاته دي. په 38,000 کې ته د ورځې د خوا 1500 افغانۍ ته ولاړ شه شیدې واخله. دا شیدې واخله مستۍ کړه او د دې مستۍ به یوسه په مارکیټ کې په خلکو باندې خرڅ کړه. د مثال په ډول باندې که زه دکان خلاصوم د مستو دکان چې زه خلاصوم ما ته مشتری نه راځي. مشتری چې نه راځي ته باید مستقیم یو ورځ کې دا ستا دکان دی او ته باید راووځې سړک پر غاړه باندې راووځې او کارتون چاپ کړه. په کارتو کې ستا کارتو چاپونه 1000 افغانۍ مصرف لري. 1000 افغانۍ باندې تاسو 1000 کارت چاپئ او دا په دې کارت باندې وچسپه او ورته وایي چې دا مستي زموږ لروي او په دومره کیفیت دا د غوا مستي دي، دا دومره د وطنو څخه راځي او دا خلک ته تشویق کړه. په دې کې ووایه ورته وایي چې وروره په دې باندې زما د دغه مستو زما دوکان څخه که ته مستۍ واخلې ته به څومره ګټې وکړې. په دې کې به د یو کلیوال کورنۍ سره ستا مرسته وشي، په دې کې به زما کورنۍ سره مرسته وشي، په دې کې به د دوکاندار کورنۍ ته مرسته وشي، په دې کې کوم په کلي کې چې شفتلې کرلي د هغه د غوا والا خو ځي شفتلې هغه د هغه سره به مرسته وشي او هغه کس چې شفتلو تخم د کودې راوړي په مارکیټ کې د هغه سره به مرسته وشي. دا یو ټول سیستم ورته تشریح کړه، خلک مجبوره کېږي اخر کې راځي ستا دکان ته راځي. ورته ووایه ورځه ولاړ شه یو ورځ کې چې کله هم یو ځای کې لوبه کېږي، د کرکټ لوبه کېږي، د فوټبال لوبه کېږي، هلته خو کارتونه یوسه ورقه یوسه یو ته ووایه ورته وروره زه دغسې دکان لرم، په دې کې دومره ښه شیدې لرم، دومره ښه مستۍ لرم، دا کارونه زه په دکان کې کوم، راسئ تاسو موږ د دکان څخه ورته 1 کیلو مستۍ یوسئ. ورته ما په 10 روپۍ باندې 1 کیلو شیدې اخیستې دي، زه اوله میاشت ګټه نه اخلم، تاسو راسئ د هغه 10 روپۍ باندې اوله کې زما مستۍ یوسئ ویې ګورئ، که خوند درته درکړو ښه او که خوند درته در نه کړو مه راځئ. نو په دې ډول باندې تاسو باید ولاړ شئ بازار موندنې وکړئ. دا چې تاسو پیسې لږ دي تاسو مجبور یاست ولاړ شه مسجد ته ولاړ شه، مسجد ته ولاړ شه چې کله هم مسجد لمونځ خلاص و راولاړ شه ورته وایي ورته ځان یو وینا لرم
سود څخه نه غوښتنه لرم، نه پیسې غواړم، نه دا غواړم، هیڅ شی نه غواړم. ما د مستو کاروبار شروع کړی دی، په فلاني ځای کې زما دکان دی، زه دغسې ښه مستې لرم. که دغه زما مستې تاسو واخلئ، زه به په کلي کې مثلا فلاني او فلاني کسانو ته کار زمینه برابر سي، ما ته به د کار زمینه برابر سي. تاسو به هم د بهرنیو د محصولاتو د خرید څخه به ونیسئ، دا پیسې به افغانستان کې پاتې سي. دغه ډول ژبه که تاسو ژبه پیدا نه کړه، تاسو په هیڅ ډول باندې تاسو خپل شی نسئ خرڅولی. تاسو مجبور یاست چې ژبه پیدا کړئ، تاسو مجبور یاست چې خلکو ته قناعت ورکړئ تر څو خلک له ستاسو څخه توداوی وکړي. دا یوازې د مستو خبره وه. تاسو وایئ چې په هره برخه کې هم دا کار وکړئ. د افغانستان د مارکیټینګ دپاره بهترینه ځایونه دا دي چې استډیومونه نسته اوس په افغانستان کې. یو داسې چمن د شاو خلک ناست دي، تاسو ورځئ ولاړ شئ وریکې چاپ کړئ، یو ته د خپل وریکې ورسوئ، ورته زه دا کاروبار کوم، زه سلمان یم، ویښتان ښه جوړوم، داسې ډیزاینونه ورکوم، داسې کارونه کوم، داسې کارونه کوم. بل کس د مثلا د ټوکران دکان لري، ورځه ورته وریکې چاپ کړه، یو ته ووایه ورته روژه ده، اختر را نږدې دی، زما سره داسې یو ټوکر دی چې بس ته کال به درته کار وکړي، 2 کاله به درته کار وکړي، ښه ملایم دی چې کله ته بېدېږي دا جیب دې بیخي په بغله کې نه ننوځي، هېڅ خوب به دې خراب نه کړي. دا ډول باندې که تاسو چل او مارکیټینګ او دا ژبه زده کړه، تاسو کولی شئ چې خپل جنس خرڅ کړئ. که دا ډول ژبه ستاسو سره نه اوسي، تاسو په هیڅ ډول باندې نسئ کولی چې یو شی خرڅ کړئ. په خپل په سیمه کې حتی په هیڅ چا باندې هم نسئ خرڅولی. ګوره یو اقتصاد پوه وایي میلیونونه کلونه پر مځکه باندې دا اوبه روانې وي، و یو ورځ یو چالاک سړی راغی، پلاستیک یې جوړ کړو، اوبه یې پکښې کې واچول او یې وړه پر خلکو باندې خرڅ کړه. وایي که خرڅلاوي د خرڅلا هنر در سره شته، بیا ته هر څه خرڅولی سي. نو ته که دکان جوړوئ، که ته مثلا یو تجارت شروع کوئ، نو مهمه هم دا ده چې تاسو باید اوله کې د خرڅلاو هنر زده کړئ. د خرڅلاو هنر باید په انټرنیټ کې سرچ کړئ. د مثال په ډول باندې که تاسو په 50,000 افغانۍ باندې تجارت شروع کوئ، تاسو باید دغه 1000 روپۍ باندې فقط په ګوګل کې مصرف کړئ، انټرنیټ مصرف کړئ، په ګوګل څخه چات جي پي ټي څخه د دې څخه معلومات ترلاسه کړئ. دوی به تاسو راهنمایي وکړي او بعضې ویډیوګانې وګورئ چې دا ویډیوګانې مو وکتلې، بیا وروسته د بیلانس او اکویټي په اساس باندې تاسو مخ ته ولاړ شئ. تاسو چې کله هم مصرف کوئ، خپل اکویټي ته وګورئ. اکویټي ته مثال په ډول باندې چې د بیلانس څخه چې څومره پیسې تاسو څخه د عمومي بودیجې څخه چې څومره مصرفېږي، په اکویټي کې تاسو ته پاتې کېږي، معلومېږي چې ستاسو اکویټي اوس څو ده. د اکویټي مثلا که اکویټي د 50,000 افغانۍ څخه راغلی ده اوس 15,000 افغانۍ ته، او ته هم نور هیڅ تر اوسه پورې پر عاید رسېدلی نه یې، پر ګټې رسېدلی نه یې، دا څو ورځې بعد ستا په کرایې کې درڅخه ځي او ستا ټوله شتمنۍ ولاړه، در په دره سوه. نو دا موضوعاتو کې ډېره پاملرنه وکړئ، په مارکیټینګ کې پاملرنه وکړئ، په تجارت کې پاملرنه وکړئ. که په همدغه ډول باندې موږ مخ ته ولاړ نه شو، موږ راتلونکي به ډېره بدبخته او توره واوسئ. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا مو په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ، نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ، نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ، نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.